بسم الله الرحمن الرحیم. نن به خبرې کوو جناب داسې سیز باره کې چې تقریبا زیاتر خلکو ته کیږي، هر چاته په ژوند کې څه ناڅه طریقې سره دا کیږي. پړسوب یعنی اډیما، ډډون چې په بدن کې پړسوب راشي، بدن ډډ شي، وپړسیږي. دا د څه د وجې نه کیدی شي؟ اډیما چې کوم دی د ټولو نه اول دا موږ ډیوایډ کوو جناب، دا لوکلایزډ یعنی یو خاص ایریا کې او جنرالایزډ یعنی ټول بدن کې. نو که څه خاص ایریا کې وي هغې کې بیا دوه قسمه دي. په هغې کې یو انفلیمیټري یعنی چېرته څه انفلیمیشن شوی دی، څه انفیکشن شوی دی په بدن کې، د هغې د وجې نه هغه ځای پړسېدلی، لکه چېرته زخم دی هلته پیپ جوړ شو، ګوته ده، لاس دی، چېرته هم دی هغه ځای وپړسېدو، هغې ډډون وکړو، نو دې ته لوکلایزډ اډیما وایي او انفلیمیټري اډیما ورته وایي. دویم سیز چې کوم دی نان انفلیمیټري اډیما ده. نان انفلیمیټري اډیما چې کوم ده نو د هغې هم ډېر وجوهات کیدی شي، یعنی هلته څه انفیکشن نشته، څه انفلیمیشن نشته، څه بل څه وجې نه پړسېدلی دی. اوس دغه پړسوب چې کوم دی نو زما به نن فوکس په دې نان انفلیمیټري اډیما باندې چې که ستاسو وجود کې خدای مکا چېرته یو خاص حصه کې یا په ټول وجود کې پړسوب راځي نو د هغې وجوهات څه کیدی شي. ټولو نه اول چې کوم دی نو د بدن درې ډېر ضروري څیزونه دي چې کوم جګر، زړه او ورسره ګرده، دا درې تاسو یاد لرئ چې دا داسې څیزونه دي چې ستاسو دا درې اعضا کار کوي، لکه ستاسو زړه، ستاسو جګر، ستاسو ګرده ټیک وي نو په بدن کې پړسوب مړسوب هیڅ نه راځي. خو چې کله هم په بدن کې پړسوب شروع شو نو دا پړسوب مختلف طریقو سره کیدی شي. یعنی اکثر خلک راپاسې وي چې سهار کې راباندې مخ سترګې پړسېدلي وي، دا سترګې پړسېږي، یا اکثر لا ماشومان چې کوم دی اول مخ پړسېږي، سترګې پړسېږي، بیا دا پړسوب خپو ته لاړ شي، یاره چې خپې پړسېږي چې کوم ته پیډل اډیما وایي. نو دا څیزونه چې کوم دی دا اکثر لا د ګردې د کمزورتیا علامات هم کیدی شي. یعنی ګرده کې مختلف قسم بیماریانې دي، په ماشومانو کې نیفراټیک سنډروم، دغسې په لویو کې هم نیفراټیک سنډروم هم کیدی شي. او دې نه علاوه کرونیک کډني ډیزیز یعنی د ګردې دایمي مسله چې کومه کې ګرده اوچیږي نو هغې سره بدن رو رو پړسوب اخلي، بدن کمزوری کیږي، زیړوالی پکې راځي، د وینې کمې راځي او دې سره سره چې کوم دی نو بدن پړسوب وکړي. بعض اوقات چې کوم دی نو دا پړسوب هغه کسانو ته هم کیږي چې چاته د زړه مسلې کیدی شي، یعنی کنجسټیو کارډیک فیلیر، یعنی زړه کمزوری دی، د زړه پمپینګ چې کوم دی هغه کم دی، نو دې سره سره شروع کې د خپو پړسوب راځي، اکثر له مازدیګر ټایم کې راځي او بیا چې کوم دی رو رو دا پړسوب زیاتیږي، ټول بدن ته خور شي. او هغه کسان چې چاته پوره کنجسټیو کارډیک فیلیر وي، هغې هارټ فیلیر کې تلي، د هغې زړه فیل شوی وي، د هغې پمپینګ کم وي، نو دا پړسوب نه صرف په بدن کې وي بلکې دې سره سره چې کوم دی په پړپوس کې یعنی پھیپړو کې هم اوبه کیږي چې کوم ته پلمونري اډیما وایي، او دې سره سره د پھیپړو نه بهر په سینه کې هم اوبه کیږي چې کوم ته پلورل افیوژن وایي. نو دا هم اکثر له وایي یاره زما مریض لاړو ډاکټر ورته چې ستا سینه کې اوبه دي یا ستا پھیپړو کې اوبه دي، نو دا هم د زړه بیماریانو سره هم کیدی شي، د ګردې بیماریانو سره هم کیدی شي. دریم پړسوب چې کوم دی هغه جناب اسایټیز دی، یعنی خېټه وپړسېږي، خېټه کې اوبه راشي، نو دا اسایټیز هم د زړه مسلو سره کیدی شي، هم د ګردې مسلو سره کیدی شي، هم د جګر مسلو سره کیدی شي. یعنی سیروسس اف لیور، جګر د چا ختم دی او سیروسس دغه جګر اوچ شوی دی نو هغې سره ټول وجود هم پړسېدی شي، خېټه هم پړسېدی شي. نو که تاسو چېرته کتلي وي اکثر لا دا د تور زیړي د وجې نه چې د چا جګر خراب شي هغه مریضان اکثر د هغې خېټه کې اوبه شوي وي، پړسېدلي وي، او دغه اوبو کمولو دپاره اول کې چې کوم دی نو موږ دوایانې ورکوو، که دوایانو سره ونه شي نو دغه اوبه ترې نه دې نه دا وباسو چې کوم ته اسیټیک ټیپ وایي، یعنې دا اوبه ترې لرې کړو. نو دا درې اعضا داسې دي چې ګرده، جګر او زړه، که دې کې خدای مکه څه مسلې راشي نو ستاسو د ټول وجود پړسوب چې کوم دی هغه راتلی شي بشمول سینې د اوبو او خېټه کې د اوبو کېدلو سره. بیا دې نه بعد راځو جناب د اډیما نور کازز طرف ته، یعنی جنرالایزډ اډیما، د ټول وجود د پړسوب نور څه وجې کیدی شي. د ټول وجود د پړسوب نورې وجې دا کیدی شي چې چا کې د پروټین یعنی البیومین کمې وي. اکثر په ماشومانو کې که تاسو کتلي وي پروټین کیلري میل نیوټریشن وي، هغه ماشومان ډېر زیات وپړسېږي، نو هغه خوراک هم نه کوي خو هغې وجود کې پروټین ني او دغه پروټین د کمي په وجه د دې وجود وپړسېږي، نو دا پروټین کیلري میل نیوټریشن هم کیدی شي په ماشومانو کې. بیا دې نه علاوه هایپوتایرایډ یعنی د تایرایډ یا غور، دا داسې بیماری ده چې دې سره هایپوتایرایډ شي، کله تایروکسین بدن کې کم شي نو د دغه کسانو هم ټول وجود وپړسېږي او دا وجود چې کوم دی نو هغې ته ډېر دروند هم لګي، وزن هم زیاتېږي او د خپو نه وله تر سره پورې دا کس ټول پړسېدلی وي. نو د هایپوتایرایډ د وجې نه هم اډیما کیدی شي وجود کې
پړسوب راتلی شي. بل جناب دې نه علاوه د بیماریانو نه علاوه بیا اکثر دوایان هم داسې دي که د هغې استعمال زیات کړی شي نو هغې سره هم وجود کې پړسوب راتلی شي، لکه د دردونو دوایانې انسیډز دا که څوک زیات استعمالوي دې سره هم د خپو پړسوب، د وجود پړسوب او دا څیزونه راتلی شي. بیا دې نه علاوه د بلډ پریشر داسې دوایانې شته لکه املاډیپین چې کومه دوایي ده هغه د بلډ پریشر دپاره استعمالیږي، خو اکثر خلکو ته د هغې استعمال سره د هغې د خپو پړسوب زیات شي. یاره دا دوایي ډاکټر صاحب ماله راکړې ده د بلډ پریشر دپاره، خو دې سره زما د خپو پړسوب زیاتېږي. نو داسې هم شته چې د بلډ پریشر دوایانو سره هم د خپو پړسوب زیاتېدی شي، خصوصا کیلشیم چینل بلاکر یعنی املاډیپین سره. بیا دې نه علاوه نور داسې څیزونه یا داسې بیماریانې لکه کوشنګ سینډروم، څوک سټیرویډز استعمالوي د سینې بیماریانو لپاره، مختلف قسم بیماریانو لپاره دا خلک سټیرویډز استعمالوي. د سټیرویډ یا د سکین داسې بیماریانو د سورایسس د وجې نه یا نور داسې د سینې څه بیماریانې یا آټو امیون ډیزیزز لکه د جوړونو بیماري، سیسټمیک لوپس اریتمیټوسس یا روماټایډ ارترایټس، دې دپاره لوی ټایمه پورې یا اوږد وخت پورې لوی ډیوریشن پورې کله سټیرویډز استعمال شي نو دغه سټیرویډز په وجه باندې کوشنګ سینډروم وشي چې کوم کې هډوکې کمزوري شي، وزن ډیر زیات شي، پړسوب په وجود کې ډیر زیات شي. او دې نه علاوه داسې معمولي شان پړسوب چې کوم دی د وینې کمی سره دې څیزونو سره راتلی شي. بنده ډیر زیات انیمي کي، د هغه د سترګې د مخ دا پړسېدلې ښکاري. بیا ډېرې دوایانې داسې دي چې هغه څنګه چې زنانه دغه اورل کنټرسپټیوز استعمالوي یا د وقفې دا ګولۍ استعمالوي، دې سره په وجود کې لږ ډېر پړسوب راتلی شي. څنګه چې مو وویل مختلف قسم دوایانو سره راتلی شي. نو داسې دوایانې دي چې لکه د بلډ پریشر دوایي یا د وقفې ولا دوایانې، دا خو تقریبا زیاتتر خلک استعمالوي او زیاتتر خلکو کې د دې د اثرات او د ساید افیکټس هم راتلی شي. او دې نه علاوه چې څنګه ما وویل اکثر لا اکیوټ ریاکشن لکه چېرته ډینګي فیور وشو، چېرته نور څه داسې مسلې وشوې، اکثر خلکو کې څه انافیلکټیک ریاکشن وشي، چېرته ډمبرې یا موچۍ یا دې بنده وچی چلو هغې سره هم هغه ایریا هم پړسېدی شي او دغه الرجیک ریاکشن په وجه چې کوم دی ټول وجود ته هم دا پړسوب تلی شي. خو که کله هم انفلیمیشن نه علاوه، انفیکشن نه علاوه، یو خاص ایریا نه علاوه ستاسو په غونډ وجود کې تاسو ته پړسوب فیل کیږي نو یقینا تاسو لپاره ضروري خبره ده چې تاسو خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ چې تشخیص وشي چې ستاسو دا ایډیما یعنی دا پړسوب په وجود کې د څه د وجې نه دی. ځکه چې ډېر وجوهات داسې دي چې د هغې ښه پوره ټیک ټاک علاج شته دی او بھرپور علاج سره چې کوم دی نو ستاسو د وجود دا پړسوب دا مکمل ټیک کیدی هم شي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي او که تاسو ګڼئ چې فایده مند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ او ډېرو ملګرو سره شیر هم کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.